هسې هم دونه خواري په ځان وکړه. نوي کالي نوی پکول مو واغوستو په دې خاطر چې په بازار کې به څوک را باندې غل ګمان ونه کړي او د چا نه به جیب ووخو. څه دیړي خو به برابره شي. خو هسې ورځ تېره شوه او هېڅ د غلا موقع میلاو نه شوه. وی نو اله بټوه او دلته ټول پکې زرګونانو نوټونه دي ښه، خو چې دا دوه کاغذونه به د څه شي دپارې؟ په دې کاغذ خو یې نوم لیکلی، نمبر یې لیکلی او د ځای پته یې لیکلی. ته ودرې چې په دې بل کاغذ یې څه شی لیکلی؟ دا خو ماته د قرآن کوم آیات ښکاري او یا یې کومه دعا پې لیکلې ده. داسې کوم چې دې نمبر ته یې زنګ وهم، معلومات یې کوم چې څوک دی او چېرته دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره ستاسو څه نوم دی؟ زه آصف خبرې کوم. وروره دا وخت تاسو چیرته یې؟ زه غواړم چې تاسو سره میلاو شم. زه خو د همدرد بارګین سره جوخت خپله حجره کې ناست یم. ښه سمه ده درځم. سمه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شې ورور. خیر اوسې. صحت ښه دی؟ خیرت؟ کښېنئ که نه راځئ. وروره تاسو محمد آصف یا؟ ها زه محمد آصف یم. ښه ورور دا بټوه ستاسو ده؟ او دا زما ده، خو دا تا له کومه کړه؟ زه پاس ډیګۍ څنګ ته ختلی وم نو هلته پرته وه، ما پیدا کړه. چې کولاوه مې کړه نو دې کې څه پیسې هم وي او یو آیات پکې لیکل شوي او ستا نمبر او پته وه پکې. نو ما راواغسته، غوښتل مې چې تاسو ته یې درکړم. ورور تا خو کولی شو دا ټولې پیسې دې پټې کړې وې، نو تا ولې دا بټوه ماته بیرته واپس راوړه؟ قربان تاسو چې په دې بټوه کې کومه دعا ایښې ده، په دې عقیدې به مو ایښې وي که چېرته ما نه دا بټوه ورکه شي او څوک یې پیدا کړي نو د دې دعا د برکته به یې ماته واپس راوړي. نو ما ځکه راوړه. زه غل یم خو د مال او دولت د چا د ایمان او عقیدې نه. نو که ما دا بټوه نه وه درکړې نو ستاسو عقیده به په دې باندې ختمه شوې وه. نو هغه وخت به زه ستاسو د ایمان او عقیدې غل وم، د مال او دولت نه، چې هغه ګناه د زرهاو ګناهونو نه غټه ګناه ده. والسلام. په قرآن او حدیث عقیده ولرئ او په الله جل جلاله باور ولرئ. انشاءالله هر مشکل به مو حل وي.